عبد الله ابن مبارک رحمه الله دا والد صاحب نه دی دا مبارک دی یو باغ کې وو باغ به ساتنه به داغي کوله نو یو پیر د دې باغ د مالک رالو او ته مبارک مال یو دا یا د انارو باغ یا د امونو بهرحال د هر شي چې وي مال یو دانه راوړل چې خورم نو کله چې هغه یو دانه هغه راوړله مالک له نو هغه چې وخوړه هغه تروه وته وی بل راوړل دا ډیره تروه جو هغه لاړو بل ځینې بل راو شو کوله هغه ولا راوړه جو چې هغه نه یو خړه جو هغه ځانه تروه وته یې بل راوړل دا خو ځانه تروه د سې درېمه ولا راوړل چې دغه شانتي درېمه راوړل جو هغه تروه جو د مالک خپشو او لکه غوسوم شلو او ته مبارکه وته ما په دې باغ کې د څه لپاره کې نه ولې چې ته دانه بیجنې چې دا میوه خوګدا د دې ونی میوه خوګدا د دې د تروه دا یا د میوه خوګدا یا د تروه دا دونه بیجنې درې کال استاو شو هغه وته وی اته پته ولګی چې د خپم شو او په دې خبره غوسه شول وته وی جناب تاسو زه په دې باغ کې نه ولیم خود ساتنې د پاره کې نه ولیم د دې لپاره خو نه مجذوبه پکې میوه خور زبا میوه خور مدینه لکه نن سبا کوم سوچو کوم په پردو باغونو کې د خلکو یعنی خپل غم خادیانی پکې دا مې د ترزوی د غلبت یو پیټې لګم دا مې مامازوي دي دا مې ترور دا مې پلان دي پر دې باغ او بیا پر دې باغ هم چا پردو په بل چا باندې خرڅ کړو هم نو د دې طریقې سره دا کار مکمل ناروا کار دی د دې دغه نزان ساتل پکار نو کله چې د مالک دا خبر واوریدله هغه حیران شول چې درې کال ستا په دې باغ کې وشول تا قدردانه نه د سکري دومره ایماندار او دومره یو نیک انسان توي په دې باندې هغه ډیر خوشاله شو او ته وی ما تو آزاد کړي او ته وی زما یو لور ده د هغې نکاح تاثر د هغې نکاح تاثر د خپل لور نکاح وسر وکړ بیا وته وی لور مې له هم درکړه او دا باغ نه دی دا هم ستاسو د سې نیکه مخکې به خلکو نیکانو ته کتل نن سبا چې لکه څنګه دور دی چې خلک مال ته ګوري دغه شان به مخکې خلکو نیکوالي ته کتل چې یاره زه د خپل لور خور وغیره دا نیک سړي له ورکړم نو داسې سړی به میلاوېدل مشکل و نو هغه له خدای پاک په تیاره باندې داسې یو نیک انسان ورکړي